د اوبو ښار، د ماسکونو ښار، د پلونو ښار، پر اوبو روان ښار او د اوبلاغو ښار. دا ټول د دې ښار نومونه دي. وینیس چې په ایټالیایي ژبه کې وینیڅیا بلل کیږي، په نړۍ کې په دې مشهور دی چې کوڅې یې اوبلارې دي. د ایټالیا په شمال ختیځ کې د وینتو سیمې مرکز دی. دا ښار له 118 ټاپوګانو جوړ دی. د دغو ټاپوګانو ترمنځ د اوبو کانالونه دي. د ښار بېلابېلې برخې د 438 پلونو په مرسته له یو بل سره وصل شوي. وینیس 170 اوبلارې لري او په 19مه پېړۍ کې ریل لار ورغلې ده. اکثره پلونه په دې ډول لوړ جوړ شوي چې کښتۍ ورلاندې تېرې شي. د 2025 کال له سرشمېرنې سره سم وینیس 2,49,466 نفوس لري چې تر ټولو ډېر خلک یعنی 1,50,000 په لویه تاریخي وینیس کې اوسي. د وینیس مساحت 550 کیلومتر مربع دی. د دې ښار په اکثرو برخو کې موټرو ته اجازه نشته. له همدې کبله وینیس د اروپا تر ټولو پراخه بې موټره سیمه ګڼل کیږي. په وینیس کې د تګ راتګ، تفریح، ودونو، تدفین او نورو مراسمو لپاره له کښتیو کار اخیستل کیږي. د وینیس یا وینیڅیا نوم د لرغونو وینیتي خلکو له نومه اخیستل شوی چې تر میلاد مخکې په 10مه پېړۍ کې په دې سیمه کې اوسېدل. دا ښار له 810 څخه تر 1190 پورې د وینیڅیا پلازمینه و. په منځنیو پیړیو او د رنسانس په مهال وینیس یو مهم اقتصادي مرکز و. وینیس د څو مهمو هنري غورځنګونو له کبله هم مشهور دی. په تېره بیا د ایټالیا د رنسانس په لړ کې وینیس د موسیقي د آلو او اوپرایي موسیقۍ په تاریخ کې مهم رول لوبولی دی. په 21مه پېړۍ کې وینیس د نړۍ په یوه ستر تورستي کلتوري مرکز بدل شو. دغه راز وینیس د نړۍ تر ټولو رومانتیک ښار بلل شوی او نیویارک ټایمز ورځپاڼې وینیس د انسان په لاس جوړ تر ټولو ښکلی ښار بللی. وینیس له دې ټولو صفتونو سره سره ځینې ستونزې هم لري. د سیلانیانو د زیاتوالي له کبله ګڼه ګوڼه او په اوبلارو کې د کښتیو ډېر تګ راتګ چې له کبله یې د دې ښار تاریخي ودانۍ زیانمنې کیږي او چاپېریالي ککړتیا یې زیاتیږي. د 2018 کال د احصایې له مخې دې ښار ته په متوسط ډول د ورځې تر 80,000 پورې سیلانیان ورځي چې په کال کې له 22 میلیونو تر 10 میلیونو پورې رسیږي.